Assalamu alaikum. Welcome to Saif Online Academy and welcome to MS Word. په خیر راغلی درس تمرینو. نن ورځ زموږ سره درس چې دا هغه په انسرټ منیو کې اکویشن او سیمبلز دی په MS Word کې او پرون ورځ موږ تیر کلاس کې سیګنیچر ډیټ ان ټایم او آبجیکټ ویل دي. نن ورځ به تاسو په یوې ځان چې اکویشن څنګه کار کوي، سیمبلز موږ څنګه کارولای شو په ورډ کې مهمه برخه ده. تاسو فرض کړئ استادان یاست چې چا سره کار کوي، استاد ته ضرورت دا چې ته ریاضیکي معادلې راوړي. اکویشن مطلب دا ده چې ریاضي معادلې تاسو کې ریاضي کې لیدلې اوسي، ګوره دې کې الریډي تیار فارمولونه جوړ کړي دي. دلته کې الریډي تاسو سره فارمول نشته. کوم دا فارمول موږ په خپل باندې لیکو زموږ د لپاره ډېر زیات ستونزمن دي. دا د ریاضي زیات کارونکي کومې فارمولې دي یا فارمول نشي دي هغه د دې څخه استفاده کولای شي. کله تاسو د ایکس ویلیو کاروي نو دا ګوره کوادراتیک فارموله ده. دا شان د نورې کومې فارمولې چې دي هغه دلته کې الریډي دوی تاسو ته راوړي دي. فرض کړه زه غواړم چې د کومې نه استفاده وکړم، دا د دې نه استفاده وکړم. زه غواړم چې ایریا اف سرکل مطلب دا د دایرې مساحت پیدا کړم چې دایره څومره مساحت لري. دغه د لپاره فارمول معادله چې دا کوم فارموله چې دا ده. اوس ګوره دلته کې زه غواړم چې ا راوړم، ا په ځای کې ته غواړې اس راوړې، اس هم راوړل شي نه. ایریا د لپاره استفاده کیږي، دیز نه کولای شي. دا شی ده هر څه چې ته غواړې هغه پرې کولای شي. سیب نیو اکویشن غواړې، پروپورشنل غواړې، لینیر غواړې، چینج ټو لاین دی لاین چینج کول غواړي، نه څه غواړي د ځکه جسټیفیکیشن یو کې لیفت رائټ کوم ځای ته راوستل غواړي نو تم چې لیفت ته راوړل لیفت ته راشي، هر ځای ته چې ته راوړل غواړي غځ ته وړل شي. پروپورشنل غواړي کله استفاده وکړه. سیب نیو اکویشن غواړي د ځکه ګوره دلته کې ته غواړې نور لیکل ورسره وکړي، هر څه ورسره کولای شي. دا نوم ده د ځکه اکویشن په کوم ځای کې ثبت کول غواړي، پوټر کوم ځای کې راشي باید دا ګلري کې ثبت کې ځان سره. بل د ځکه ته غواړې چې دا کوم ځای ته برابر کې هر څه کول غواړي تاسو را اتومات څنګه کې بیا ثبت کیږي. بل ورځ ته ضرورت نشته ده چې دا چې برابر کړی په خپل باندې سره ګلري کې ثبت شي، هغه ته نه کولای شي چې انسرټ کی او تغیرات هم پکې راوړل شي. بل دا سلیکټ کا ته غواړې چې د کې غټواله او کمواله وکي، ګور هغه دیز نه کیږي، هغه ضرورت هلته کې نشته. صرف هغه د فارمولې جوړولو هر قسم ته چې ته غواړې رنگ ورته ورکول غواړي هغه دیز نه کولای شي. وملي دلته دا هغه فارموله ګوره ورډ فایل کې مې درته راوړل، سونه مې غټه کړله. تاسو نه دغه فایما یا وار وغیرہ تیزی نه تغییر کوي هغه هم پکې تغییر کولای شي. ولکه کې تیار الریډي دوی تاسو څه کوي کوم اکویشنز دي را درکړي دي دا وی راوخلی او د ځکه ځان لپاره استفاده وکړي. کسب کې چینج کوي را چینج کوي هغه پکې کولای شي. مور اکویشنز د پکار نور اپس سایت ته ولاړ شي، نیټ سره کنیکټ کا هلته کې ډېر زیات اکویشنز ته اگر راوخلا او ځان لپاره ترنه استفاده وکړه. فرض مثال دا مې راوړله دا خو ډېر زیات غټ شولو، دا وړو کې کول غواړي وړو کې کا کوم څه وړو کې کېږي لندیز نه چې څنګه نور خط وړو کې کولو دا هم هغه شانتي ته کولای شي چې وړو کې دا راغله. خیالم دورته ډیزاین ورته چینج کوي او خو مې وخت دا طریقه خودلې د هغه څه باندې تاسو زمانه خپويږي. بیا راځم اکویشن ته. اکویشن کې بل څه نه استفاده وکم. دا ګور بل a مربع جمع b مربع مساوي کېږي c مربع a سکوير پلس b سکوير ایکوال ټو c سکوير. دلته کې راځم انسرټ نیو اکویشن، دلته راشه او په خپل خوخه باندې ځان لپاره چې دا فرق ته یو فارموله برابروي. زه ته وایم چې v مساوي کېږي چا سره d بر t. ورته ته کولای شي چې د طریقې سره استفاده هم وکړي. ځان لپاره جوړوي ته کولای شي چې ځان لپاره جوړ کړي. پروفیشنل موډ ته ما غوړم مخکې ما څنګه کړی و ما ولیکل. ګوره که تاسو خیال کړی هغه ګوره ډېر ساده راغله، خو چې زه کله ورته وایم چې ماته دا فارموله څه ته وړه پروفیشنل موډ ته وړه مطلب دا شان مخې ریاضیکي موډ ته وړه دا تاسو یوازې کولای شئ چې په کوم طریقې سره تر سره کوي پروفیشنل باندې کلیک وکړئ. لینیر ته غواړئ چینج کړئ نو لینیر باندې کلیک وکړه. دا ګوره تاسو ته لینیر راځي. خیر خاري ته لینیر نه په کار څنګه دی په کار زه ته چې ماته پروفیشنل ته وړه به ته اتومات ته چینج شي، پروفیشنل ته ورته چینج شي. دا صورت فارموله ودا مې ته اسې ولیکله. څنګه تاسو کولای شئ جوړه کړئ هغه د نه جوړیږي. نو د کې نه تاسو خو طریقې سره استفاده کولای شئ. کار په کیو کې اگزامپل په کې حل کوي، مثالونه په کې حل کوي، څومره پر تاسو کولای شئ یوونه په کې کار وکړي. بل خبره زما سره چې دا هغه په دې کې آیکنز دي. آیکنز کار کوي نخې نخانی دي هغه ترول غواړي په ورډ کې. کومه فارموله جوړه کړه ته کولای شي چې ثبت کې غواړي ثبت کې همدا فارموله ما جوړه کړه صورت د لپاره غواړم چې دا ثبت کما نو ثبت د لپاره براشي اکویشن ته سیف ټو ګیلری باندې کلیک وکړه او د ځکه ورته وای چې دا د ویلوسټي یو دانه فارموله ده ما جوړه کړه ځان لپاره امې ثبت کړله. هر کله چې بیا وغواړي هغه ته په اسانۍ سره انسرټ کولای شي. راشه په دې ځکه به موجود اوسي
یا به دا ده velocity دا ده اوس ډایرکټ مات څنګه کېږي راځي دا ځای خاصه مخکې نه موږ سره راغلو په زول چټي پټي اوس به دلته کې راشو کلیک وکړو او دلته به راشم بیا به دوباره انزرټ ته اوس غواړم چې څه انزرټ کړم زه سیمبلز انزرټ کول غواړم کوم سیمبل دغه دا اصل سیمبل خو دا ده که نه د ځینو خلکو دپاره خو نه ده دا شډې زیات سپیشل شی ده سلیکټ یې که څه پې کوې هر څه چې ته اوس پرې کول غواړې هغه ته پرې کولی شې که غټوې وړوکی کوې هر څه غواړي هغه پرې ترسره کولی شي ورته د خیال ده دا د یو آیکن مې راوړلو دا آیکن دې نه د خوښ بل آیکن دې په کار ده بل سیمبل دې په کار ده راشه دلته کې سیمبل ته داسې کې تاسو سره ګوره دا کاپي رایټ والا سیمبلز دي دا هم راوړلی شي رنګ ورته چینج کړئ ته دې نه کولی شي چې رنګ ورته چینج کړئ زه خو تاسو صرف طریقه ښیم چې تاسو پرې پوه شئ هر څه چې تاسو وغواړئ هغه بیا پرې ترسره کولی شئ رنګ مال ته ورته سور انتخاب کړئ ځکه سور راځي دلته کې مور سیمبلز دي دا سیمبلز نه د پکار نور سیمبل نه خراول غواړي دځ کې ګوره تاسو سره شته ده دا ډیره مهمه خبره ده مهمه برخه ده تاسو سره دځ کې سپیشل کریکټرز دي دا ګورم دځ کې تاسو پته لګیږي کوټونه هم شته ده مطلب دا ده چې ته زولې کم چې کنټرول پلس ماینس انټر کم دا نه خوځ ما سره جوړ شي که زه چیرته راشم نو درې دځ کې په تاسو ته یو دنه کوټو ګورم کوم یو کوډ نه دا خپل کوټ لري هر یو سیمبل دلته کې راځم دی ته ګوري چې کوم لیکل تاسو راوړل غواړي هغه تاسو راوړل شي دا نه خراوړي بل نه خراوړي دا نه خېږي په کار وي ایرو نه ګوره ایرو ساين دا بل چې دا ډالر ساين کوم چې په کار بي تاری په کار ده نه دی په کار وي د ځکه شته دا یونیکوډ دی اس کې ډیسیمل کې دی په کار وي نه چې هر قسم ته دی په کار وي هغه راځي ونه بل راځي دي ځکه د ځکه نور هم شته تاسو کلیک کوئ چې هر یو د دې کې خوښ وي کټګوریانې دي نو هغه کټګوري نه بیا ته کولای شي چې را پیدا کی په اسانۍ سره دنه استفاده وکړي نو دی باندې تاسو کار وکړئ خسته سپیشل کریکټر ریپورت کې سیمبل یا آیکن څنګه راوړل شي ځینې تاسو استفاده وکړئ ترنه او خپل ورډ فایل ته مو انسرټ کړئ دا زمونږ سره نن ورځ سیمبلز مطلب نخي په کې موږ ایکویشنز هم ویلې ریاضیکي معادلې چې څنګه تاسو په خپل جوړولای شئ او څنګه لدینه استفاده کولای شئ او بل موږ سیمبول ویل چې په وټ کې کومې نخي نه خانې دي په کوم طریقې سره راوړل شو پیدا کولای شو هغه موږ انسرټ کولای شو نن ورځ د پاره همدونه بس دا ان شاء الله سبب بل ټیب یا بل مینیو چې هغه ډیزاین مینیو دا هغه شروع کوو او د دې پاړه به موږ تفصیلی خبرې ان شاء الله چې کوو نو دا زموږ سره وو د انسرټ مینیو په انسرټ مینیو کې په هر څه نه یې پوه شوي بیا ځان سره دوباره وګورئ تکرار کړئ په یو اپشن په یو کمانډ چې نه پوه دی ما د عکس واخله راویلېګه ایمیل کوي په واتس اپ کې لګي هر څه کې چې لګي زه ان شاء الله پرې پوهوم